په لاس انجلس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پولیسو چاپو څلورمه ورځ هم پراخ لاریونونه روان دي. خلکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت ضد سیاستونو پر ضد لاریونونه پیل کړي. د وضعیت د کنټرول لپاره ټرمپ د ملي ګارد 2000 تنه سرتیري لاس انجلس ته استولي او خبر یې ورکړی که اړتیا شي د سمندري ځواکونو کارولو ته هم چمتو دی. دا کار د کالیفورنیا د والي ګاوین نیوسام له مخالفت سره مخ شوی. هغه ویلي دا به حالت نور هم ترنګلی کړي. په همدې حال کې د امریکا نور ایالتونو لکه تگزاس، پنسلوانیا، ماساچوسیټ او نیویارک کې هم د لاس انجلس د مظاهرو ملاتړ شوی او زرګونه کسان سړکونو ته راوتلي دي. یوازې په سان فرانسیسکو کې سلګونه لاریون کوونکي نیول شوي دي. ټرمپ په خپل ټولنیز پیغام کې د کالیفورنیا والي او د لاس انجلس ښاروال بېکیفیته بللي، خو د پولیسو مشر ویلي چې د دوی ځواکونه د فدرالي کډوالۍ پالیسیو پلي کولو کې برخه نه لري. یاد لاریونونه هغه مهال شدت مومي چې د ټرمپ لخوا پر 12 اسلامي او افریقایي هیوادونو د سفر بندیز پلی شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی.